د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن درته د چارواکو په نومونو خبرې کوم. اوس که خپل نومونه وي خو تر ډیره په رسنیو کې دود خبره ده مثلا د چارواکي نوم اخلي لکه د افغانستان پخوانی یا مخکنی ولسمشر داسې وایي. دویمه جمله کې ووایي چې اشرف غني وایي. دریمه کې بیا راوړلی سي چې ښاغلی غني وایي. بله کې نوموړي وویل، د هغه وویل. خو کله بیا چې د بهرنیو چارواکو خبره سي یو ځای نوم اخلي یا ولسمشر او نوم یې ګډ سره اخلي. وروستۍ جمله کې مثلا دا د ایران ولسمشر محمود احمدي نژاد دی. محمود یې نوم دی، احمدي نژاد یې تخلص دی. خو که ته وایې چې ښاغلی احمدي نژاد وایي سمه ده. که ته خاص وایې چې ښاغلی نژاد وایي بیا ناسمه ده، ځکه نژاد یې تخلص نه دی، نژاد یې د تخلص برخه ده، یعنی ته به تخلص سم اخلي. دغه یوه بیلګه سوه. یو بل مثال همدا د ترکیې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر و، داود چاوش اغلو. داود یې نوم و، چاوش اغلو یې تخلص و. خو لکه څنګه یعنی ما رسنیو کې هم لوستلي هم یې اورېدلي چې ویل به یې ښاغلي نژاد ویل، یعنی ناسم یې ویل. دا ډول به یې د چاوش اغلو په ځای ویل چې اغلو وویل، ښاغلي اغلو وویل. دا هم تېروتنه ده، ځکه اغلو، اغلي، لو دا په ترکي، ازبکي، قزاقي، تقریبا آذري کې د زوی یا زی معنا کوي، لکه احمدزی، شرفزی، خانزوی. نو که ته یوازې خاص همغه مثلا یو چا تخلص دی احمدزی، ته خاص وایې چې ښاغلی زی وایي، ګوره دا خو تېروتنه ده. نو دا ډول که ته یو چا نوم چاوش اغلو وي، تخلص یې چاوش اغلو وي، ته خاص ووایې چې اغلو، دا بیا تېروتنه ده. یعنی دا یوازې بهرني نومونه نه بلکې ولسي جرګه کې یو کس نوم رحمان اغلي و. ما یو ورځ جرګه څارله، یو بل وکیل ورته څو ځلې وویل اغلي صاحب، اغلي صاحب. هغه اخر مجبور سو سټیج مخې ته ودرېد، وایي و خلکو د خدای خاطر وکړئ، زما نوم اغلي نه دی، رحمان اغلي دی. نو دغه څو بیلګو راوړلو سره زما هدف دا دی چې کله د بهرنیو چارواکو یا مشهورو کسانو نوم اخلئ یا یې لیکئ، تخلص او نوم ته یې متوجه کیږي چې تخلص یې کوم دی، نوم یې کوم دی او پوره څه ډول دی. داسې نه وي چې احمدي نژاد تخلص وي تاسو خاص نژاد وایي. یعنې سته دي، دا اوس هم که ګوګل کې سرچ کړئ همدغسې به هم درته راسي. دا چاوش اغلو په ځای به اغلو هم خاص درته راسي په مشهورو رسنیو کې. نو کوشش دا وکړئ په تخلص او نوم یې ځان پوه کړئ. پوهېدل هم اسانه طریقه ده، ګوګل کې نوم ولیکئ یا په ویکیپیډیا کې درته راوړي چې نوم یې څه دی، تخلص یې څه دی. راتلونکي ویډیو کې به د نورو نومونو مثلا ځایونو، ادارو په نومونو خبره کوو. ښه وخت.